کاله ما په دې پیټ کې تیر کا تاسو اوس د پښتو یو دغه وویله پښتون یم داسې وکنه د پښتون نوم که تاسو کته دا د 15 ټکو نه جوړ دی د یو قوم نوم بني چې هغه د 15 ټکو نه جوړي ما سوا د پښتون نه په خې ته و نون پښتون په پتپالون کې خلق خې خلق ته طاقتور خلق و وفادار خلق نون نران خلق او د بل نن بیا خبروم د پښتون او پنجابي په سوچ کې فرق دی پنجابي چې کور جوړی نه پکې ګیراج جوړ کی چې خدای به موټر ډاټسن پلین کوچ راکړي او پښتون چې کور جوړی پکې برج جوړ کی او سوري پکې وباسي کو خدای خو دښمنی را پکاړه کی په بار ملکونو کې چې کله ماشوم پیدا شي هغه ول پیشکش او پلاس ور کې داغه نه ساينسدان او انجینیر جوړ شي زمونږ ماشومان چې پیدا شي یو لګو ګرځي نو موږ له پټاخو ته ماچا وایو لینده ولا والو بلوري ولا والو یا ته جوارګر جوړ شي یا ته بدماش جوړ شي اکثر چې پکور کې ناشتي ګنن مور بوتي بابا د ګيري نو نسا امور به موتي بابا ته کندلو کا نو منګه چې پدې راوړ و بیا چرته سميږي ما بیګا یو خبره کړو په نشتر حال کې دا موبایل راوتی دي شل کاله پس خو بدنې ما د ما خدا تو کالو نور صدا دغه نشته خدا نن نشل کاله بد با د ودونو سیستم ختم شي اکا دکا واده بلګینه هر سړي بزان له په موبایل خزه کړي یو وشوا دا موبایل چې کم دې سینما ختم کړه دې کیسټ ختم کړي وی سی آر ختم کو سی ڈی ختم کړه غړې ختم کړي کارکولیټر ختم کو دې زمونږ درې سیمان هم ختم کو په خوا به خلکو پوزه کې ګوتې وادي اوسې دې کې وخت او برخت او برخت زه پتا سو باندې پجم